د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې شروع دي. اوس تاسو د خپل موبایل نه هم دغه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې چک کولی شئ چې آیا ستاسو کارډونو ته دغه پیسې ایډ شوي دي که نه دي ایډ شوي، یا بیا تاسو نوي او زاړه کارډونه معلومول غواړئ چې هغو ته به پیسې میلاویږي که نه میلاویږي. داسې کسان چې هغو ته مخکې پیسې نه میلاوېدې نو په دې کې څه نوی بدلون دا راغلی دی، تاسو پې هغه هم چک کولی شئ. دغه نویو کارډونو اهلیت پې هم چک کولی شئ، رجسټریشن دا پې هم چک کولی شئ او تاسو دا هم معلومولی شئ چې آیا تاسو ته دغه پیسې ایډ شوي دي که نه دي ایډ شوي. دغه لپاره زه تاسو ته نن دوه اسانې طریقې درښایم، یو د میسج کولو طریقه او یو آنلاین طریقه. دواړه طریقې درښایم. دغه لپاره تاسو وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بلکې ویډیو مو خوښ شو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دغه لپاره زه د موبایل سکرین طرف ته دغه دواړه طریقې تاسو ته درښایم. ملګرو اوس د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسو چک کولو لپاره دوه طریقې دي. په دغه کې اولنۍ طریقه د میسج والا ده. تاسو به 8171 ته خپل شناختي کارت نمبر ولیکئ، خو به شناختي کارت نمبر چې کله هم تاسو دلته لیکئ که نه ډیش میش دا به پکې نه لیکئ، ټول انسي چې څونه وي هغه به تاسو دلته ولیکئ او بیا به تاسو په دې سیډ باندې کلیک کړئ. 8171 ته به سیډ شي، نو تاسو ته به لاغړ جوابي میسج راشي. که ستاسو پیسې ایډ شوي وي هغه به درته هم وښایي، یا ستاسو کارت رجسټریشن نه وي شوی یا اهل وي نه وي نو هغه به درته هم وښایي. صحیح ده. خو که اوس تاسو ته میسج رانشي، ریپلی درته لاغړه رانشي د 8171 له طرفه، نو بیا تاسو دویمه طریقه استعمال کړئ، کومه آنلاین طریقه چې ده. هغې دپاره ما تاسو ته په دې ویډیو کې لینک درکړی دی، په دغه لینک باندې کلیک واخلئ. چې څنګه هم کلیک کړئ دغه شان د ښکته به راشئ په قلاره. ملګرو چې څنګه هم ښکته راشئ دلته به تاسو په دې کلیک هیر باندې کلیک واخلئ. صحیح ده. په دغه لینک به کلیک کړئ او ډایرکټ به ښکته راشئ، په دې کلیک هیر به کلیک واخلئ. چې څنګه هم کلیک کړئ اوس تاسو د دې ځای نه خپل کور والا اهلیت په باره کې پته هم لګولی شئ او دا هم چک کولی شئ چې پیسې ورته ایډ شوي دي که نه دي ایډ شوي. صحیح شو. دلته دا شناختي کارت نمبر دی، په دې کوټګۍ کې به تاسو د شناختي کارت نمبر ورکوئ. صحیح شو. دلته به تاسو د شناختي کارت نمبر ورکوئ. دغه شانې به تاسو د شناختي کارت نمبر ولیکئ، ډیش دا به پکې نه لیکئ. صحیح شو. بیا به تاسو کې لاندې دا یو کوډ به تاسو درکړی وي، دا کوډ به تاسو راواخلئ او په دې ځای کې به یې ولیکئ. دغه شانې به ولیکئ، بیا به تاسو په دې اپشن کلیک واخلئ. نو دلته به تاسو ته وښیي که تاسو ته پیسې ایډ شوي نو تاسو به دلته ولیکئ چې ستاسو 10,000 کم 10,500 کم قسط چې دی تاسو ته ایډ شوی دی. صحیح شو. او که تاسو پیسې نه میلاویږي، رجسټریشن څه مسله وي نو هغه به هم تاسو دلته وښیي، بیا تاسو به پوه شئ چې آیا څه مسله ده، د هغې مطابق کاروایي وکړئ. په دې طریقې سره تاسو د BISP پروګرام پیسې چک کولی شئ او اهلیت او دای هم معلومولی شئ.